پیزا او کباب ولې دا د پښتنو دکان دی دې ته وایم یاره کیدای شي دې سره دا بزنس زه سټارټ کړم. والا زما آرډر کې به څومره ټیم لګي؟ 4-5 منټه کې لګي تیاری کې. ها پیسې به نغدي درکوم که کارت څه؟ دواړه رقم کېږي کارت هم شته دا کې. حضرت صاحب ودره چېرته راوکړه ځکه دا هوټل دی ها دې ته وایم کیدای شي کاروبار کې راسره سوالي دا خو بله پیسې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ تړې مسکې کې خیریت دی؟ خیر واتساپ ښه دی؟ تاسو خیر؟ نور ملګري ښه دي؟ الحمدلله خپل ښه. والله دومره زیات خوشحاله شوم که نه چې دومره زیات زه مخکې نه یم خوشحاله شوی. مننه. د پښتنو دکان او هغه هم دکان خو ته نه شو ویلی هوټل هوټل دا د پښتنو هوټل هغه هم بیا په اروپا کې هغه هم بیا په ایټالیا کې او بیا په تریستي کې. مننه قربان الله دې. نور ښه خیریت دی؟ شکر الحمدلله. زمونږ دلته څه ملګري دي پنجابیان هم دي پښتانه هم دي مکس خلک دی که نه نو ما یې زه به داسې خو لکه قسمت کې دلته لیکلي وه نو ځکه دلته رالم که نه تاسو خیر خپله اول دغه پارخ کې کارونه وکړو کارونه خپلو کې اخلاص کړي هغه د پارخ کې بیا به زه خبر کوم خیر دی. نه مهرباني مشکل نشته راځه. مهرباني وکړه مینو ده مهرباني چې خورئ څه څکې درته تیار. نه 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 زه یو خبرې ته راغلی ما که پیسې ګټل غواړې نو ما یې راشي دې ته به اول خبره کوم که د دې پیسو کې مطلب وي پیسو کې مطلب شته. شکر الحمدلله و پیسو ګټلو ته راغلی بس خپل کاروبار د هوټل ده. یو ډېر ښایسته چانس دی که هم به نو ډېره مزه به وکړي پوه شئ نیمې ستاسو به وي نیمې به زما وي. څه شی ده؟ وایه کنه څه ده؟ یاره تاسو به مړه تاسو به لږه جیبه ښکاري خو لکه ډېر زیاتې پیسه ده پکې انتخایي زمونږ نه پکې بیخي بالکل څه نه ځي صرف د اوبو خرچه به کېږي. مونږ خو شریکه کار نه کوو چا سره مشکل نشته. د رسټورانټ کار نه یادوم د رسټورانټ کار نه یادوم پنجابیان دي پښتانه مکس خلک دي دلته په حال کې دي شادي حال کې دي واده دی درز غرب دی د یو پنجابي واده دی دومره رش دی پکې چې ته ویلی نه شم په خبره پوه شوې نو دې کې مونږ ګټه څه ده؟ نو اوس ته ته وامه که نه تشناب شته دلته کم دی؟ دلته لاندې ده لاندې منزل دا هم تشناب دی که نه؟ نه دا شپسخانه ده. ښه دا شپسخانه ده ښه داسې کار به وکړو چې کورسۍ هم شته کورسۍ به یې وکېدمه وکړسته خو که ستاسو رضا وي هله ستاسو رضا وي نو هله نو خبر چې شي د خبر خو که که نه ها ها خبره دا ده که نه چې لکه ټینشن به بالکل نه لې په خبره پوه شوې تاسو نن لږ ټینشني غونته کې ما ته ښکارئ ټینشن نه یې خدای دې نه کوي ټینشن نشته ولا خو بس یو ملګری یم د دغه نیکه الله دې وبخي وفات شوی ده نیکه وفات شوی دی دا ته وبخي الله امين. څومره عمر یې سل کاله څومره سل کاله ګیدړو به یار دا څه وایي نه د ګیدړ سل کاله عمر خلک وی نه وي د ګیدړ د سلو کالو ژوند نه د یار زمري ته خړو خبر نه پیګه دا څه وایي نه خلک وی نه چېرې د ګیدړ د سلو کالو عمر نه د زمري یو زره عمر هغه لکه دا خو بهتر انسان و تو انسان او ګیدړ سره برابر ہے داسې نه وم خو لکه اوس چې یو کس زمري وي نو هغه یو ورځ ژوند وي اوس زمونږ پته نشته مونږ هم چې مرو ګیدړان به مرو ځکه چې زمونږ خو یو ورځ عمر نه دی. یار هغه وفات د خبر مو خو د موبایل دې د سر ته وهم یار ته مړو پسې خبرې کوي خبر نه پیږي وبخه داسې کار دی چې اوس داسې کار کوو خبرې ته راځم تشناب شته دی تشناب مخې ته به زه کښېنم ښه ښایسته ښه مزېدار په خبره پوه شوې او هغه واده کوم ځای کې وو که نه هغې ته ما هغې هلته تشناب نشته دا کار ښه دی چې تشناب نشته دا څوک دی؟ السلام علیکم ښه کاروبار ته د یار زر خبر وکړه د کاروبار خبر وکړه. د کاروبار دا دی چې زه به د لیټرین مخې ته ناست یم تشناب مخې ته او کسان هلته تشناب نشته هغې ته ما دا ځای ښولی دی که نه ستاسو دا رسټورانټ مې ورته ښولی دی نو ما ویره تاسو به هلته راځئ او تاسو به ما سره پکې میلاو یې 10 روپۍ به زه غواړم یو کس به تشناب ته یو کس په سر به 10 روپۍ به غواړم په خبره پوه شوې 15 به یې تاسو وي 15 به زما وي. یار ته منټل نه دا خو رسټورانټ ده دلته شادي حال خلک به دلته څنګه چې واغه هم خالي تشناب ته 10 روپۍ به یې تاسو وي 10 به زما وي. تو زه د جنا دا لکه وباسه د جنا دا وباسه دا شان وای ودا دا وباسه صرف یو خبره وره ترشه دا سړی په خبر پوهېږي نه ګوره هلته کسان تقریبا کم از کم 200 کسان دي په واده کې اوس هم لګیا دي ګډېږي په خبره پوه شو په ځان نه دي نو هغې ته هلته تشناب نشته دا غټه مسله ده نو دې مسله کې زمونږ خیر دی اوس چې هغې تشناب ته یو کس راځي چې 200 کسانو کې 10 کسان هم دلته راشي نو 100 روپۍ شوي حساب ولګه 1500 روپۍ شوي او 1500 روپۍ هغه ډالرې شوي هغه هم ډالرې زمونږ د وطنونو پیسې نه ډالرې په خبره پوه شوې که نه او ته به داسې کار وکړې
لکه بعضې کس یي که نه هغه په لکه اودس مات وکړي نو پاسه یې په اوبه بیا نه اړي نو کم از کم لکه که اوبه پې وانه وړي زه به تاسو به یو کس ته آواز کوم هغه پې اوبه داسې اړوي صحیح ده په تشناب یار وزه داسې وزه ولې وزه ځه دا وباس دا به خبر وزه داسې وزه وزه په دې غزر د وامه کنه وزه کنه در پس درځم وزه ولې؟ لار پرې دا کنه وزه ته شان شروع کړای وې بس وزه یو خبره اوره صرف راشه ته صرف یو خبره اوره ته یو خبر نه ختمېږي لکه که تاسو شرمېږئ خیر دی ابل کس شته دننه والا که تراس دا شي درته وای داسې لیوانه راغلی تراس لیوانه څه په لیوانه سر دا هی کله تشناب دی کله یو شی بزنس دا کار دا راشه څنګه خیریت دی خیر دی دې دوړ ته ما ووې یم داسې تشناب دا بزنس دی که نه هلته دلته یو واده دی نو هغه هلته باتروم نشته تشناب نشته نو ما یې تشناب مخکې ته به دلته زه کښېنم هلته دا ځای ورته ما ښودلي دی هغې ته چې یاره تشناب دپاره به دلته راځئ اوس کېدای شي ورځ کسان دوه درې را روان وي خیال دی هغې هلته تشناب اودسمات ویلې زور ورکړی ما یې راځئ ما پسې نو ما یې د دې زه پښتنو دغه دی د پښتنو نوم به پې هم روښانه شي خیال دی نو داسې خیر کار ده چې موږ به نوم پرې روښانه سي یار ته خوړو په خبر نه پوهېږې چې کوم دی والا که ته اوس زموږ تشناب باندې موږ نوم روښانه کړی خو صحیح ده خو لکه تو عزت شرمه مو عزت نه لرو موږ عزت لرو زلاړ صاحب دماغ ما خراب دا غزر سر در ماتومه زلاړ صاحب نور لیوانی دی کړو دې پکې هلکه ته د ده قد لغونته کې لنډ ته به لږ صحیح راځي خیال دی ځکه ته د نور نه هم لږ لرې دا کوم کس چې کتلي که نه دی لږ نور نه لري زه خیر دی سوچ پې وکړه پوه شوې ډېر کاروباري سوچ مې کړی دی په خبره پوه شوې یار ته خو ډېر بېوقوفه یې تعلیم دې کړی ده زما تعلیم شپاړسم تعلیم دی شپاړسم تعلیم دې کړی او جهنم او جهنم کې څه فرق ده څنګه جهنم او جهنم کې څه فرق ده ستا ورته پتلو کې مطلب دی ته څه کوې فرق سره څه کوې که نم یې او که نوم یې یار خلک دي جنت سوال کوي جهنم سوال نه کوي مطلب یا دا وباسه ته راغزه د کار وکما یا لکه ډېرې پیسې ستا پیسې نه پیسې مې نه د کار ته سم موږ دماغ در خراب کړو عزت هم وشي نه تر اوزه نه ورو تر اوزه